الرحمن الرحیم په ډیره جالبه موضوع درته غږیږم. کتاب ګوري همدا اوس هغه خلک ډیر کامیاب دي چې کتاب مطالعه کوي، همدا شان دوی ارواحي فشار نه لري. هره ستونزه هره ننګونه چې په ژوند کې ورته راځي ډیر په لوړ کیفیت کوالټي باندې هغه ستونزې ته ماته ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې کتاب لوستونکی ستونزې ته ماته ورکوي، آیا دی مجبور دی چې د همغې ستونزې اړوند مطالعه ترسره کړي او که نه یوازې دی مطالعه کوي او په ژوند کې ورته ټولنیزه ستونزه راځي دی ماته ورکوي، لیکن دی مطالعه د سیاست اړوند ترسره کوي؟ کوم یو ځواب؟ نو دلته دی مجبوره نه دی چې د همغې ستونزې اړوند دی ډیپ مطالعه ژوره مطالعه وکړي، وروسته بیا حل را پیدا کړي. نه، ولې اوس دلته کوم ثبوت دی چې یو کس چې مطالعه کوي په ژوند کې د هره ستونزه ورته راځي، سربیره پر دې چې د ده مطالعه ډیره فرق لري خپلې ستونزې ته، دی باید کامیاب